53 نصیحت د خپلو دینی ورونو د لیدو کتو اجر. د الله پاک لپاره یو انسان سره دوستی ډیر زیات اجر لري. په دې اړه ګڼه حدیث راغلي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا اخبرکم برجالکم من اهل الجنه النبي في الجنه والصديق في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. ژباړه: آیا تاسې ته د جنت د خاوندانو په اړه خبر در نه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په دوام کې وفرمایل: هر نبی په جنت کې دی، رښتینی یا صدیق انسان په جنت کې دی، شهید په جنت کې دی، ماشوم چې له بلوغ مخکې وفات شوی وي جنت کې دی، او هغه کس چې د خپل مسلمان ورور لیدو ته د مصر څنډې ته یعنی د کلي یا ښار یوې لرې څنډې ته خاص د الله د رضا لپاره ورځي او هغه ویني، یعنی دا هم جنتی دی. او هغه ښځې مو جنتیانې دي چې له خپل میړه سره مینه کوونکي، ډېرې بچي راوړونکي او میړه ته ګټه رسونکي وي. او کله چې ناراضه کیږي یا میړه ترې ناراضه کیږي، د راشي او د میړه په لاس کې لاس کیږدي او ورته ووایي: تر هغې نه ویده کیږم چې ته راضي شوی نه یې. په دې مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو صفتونه یاد کړل. وی فرمایل: پیغمبران یا نبیان رښتیني انسانان چې دین یې رښتیا ګڼلی وي او رښتیا وایي، شهید چې د الله په لار کې ځان قرباني کړی وي، ماشومان چې له بلوغ څخه مخکې وفات شوي وي، او هغه کسان چې د الله پاک د رضا لپاره یا د ثواب ترلاسه کولو په نیت د خپل مسلمان ورور یا ملګري پوښتنې او لیدو ته ورځي، که روغ وي او ناروغ، او که لرې هم اوسیږي، دا خلک جنتیان دي. تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو میرمنو صفتونه بیان کړل. وی فرمایل: هغه میرمنې به جنت کې وي چې مینه کوونکي په ځانګړي ډول خپلو مړونو سره وي، ډېر اولاد لرونکي وي، میړه ته ګټه رسونکي وي، یعنې همیشه د میړه په ګټه فکر کوي او عادت یې وي چې میړه سره ښېګڼه وکړي، او کله چې ترې میړه په څه شي خفه شي، دا راشي او د میړه په لاس کې لاس کیږدي او هغه ته ووایي: له تشویش او خفګان څخه نه ویده کیږم تر دې چې ته مې خوشحاله کړی نه یې او میړه راضي کړي. دا صفتونه چې په انسان کې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان بللی دي. 54 نصیحت د تواضع او عاجزۍ فضیلت. موږ او تاسې اکثره وخت د انسانانو په ظاهري بڼه ښه او بد معلوموو. داسې انسانان شته چې موږ ته ښایي ډېر کمزوري ښکاره شي، خو د الله پاک په وړاندې لوړ مقام لري. د بخاري شریف په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الا اخبرکم باهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. ژباړه: آیا تاسې ته د جنتیانو په اړه خبر در نه کړم؟ هر هغه ضعیف، عاجز چې خلک ورته ضعیف او کمزوري په سترګه ګوري، دا ضعیف ښکاري، خو که په الله پاک قسم وکړي، قسم به یې پوره شي. آیا تاسې ته د دوزخیانو په اړه خبر در نه کړم؟ سخت سری او زړه ازارونکي یا د خیر مخنیونکي، په جسامت غټ او ځان ته غره یا متکبره چې په تکبر په لاره ګرځي او په خلکو بې ځایه کبر کوي، خلکو ته په سپکه ګوري، ځان ورته قوي، لوی او کبرجن ښکاري. په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع د جنتیانو او کبر د دوزخیانو صفتونه یاد کړي. فرمایي: ځینې انسانان دي چې الله پاک ته یې ځانونه مات کړي یا عاجزي او تواضع کوي، تر دې چې ځینې خلک پرې ملنډې وهي او سپکاوی یې کوي یا په سپکه ورته ګوري. خو دغه عاجزه بیا داسې انسان وي او دومره لوړ مقام لري چې که الله پاک باندې قسم وکړي او یو څه وغواړي، هغه به وشي. الله پاک به یې قسم او دعا قبوله کړي او هغه کار به وشي چې دوی یې غواړي. دومره لوړ مقام به لري. د دوزخیانو صفات بیا دا دي چې سخت زړي، د خیر مخنیونکي او کبرجن وي، چې په خپل جسامت او لویوالي غره وي او په لاره تک سره په خلکو کبر کوي او بد اخلاقه هم وي. الله پاک دې
موږ او تاسې د جنتیانو له ډلې کړي او له کبر او غرور نه مو دې وساتي. ټول وایي آمین.